السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله اوسئ او یوه ښایسته ورځ مو پیل کړئ. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څرنګه کولی شو موږ او تاسې خپل د موبایل هره خرابي په 2 منټه کې معلومه کړو. نو که غواړئ چې طریقه ښه زده کړئ باید د ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. نو ملګرو د دغه لپاره یو اپلیکیشن د مای لینک په ډسکریپشن کې اچولی ده. راځو هغه ډاونلوډوو. ما له مخکې نه ډاونلوډ کړی دی، تاسو یې ډاونلوډ کړئ او په خپلو موبایلونو کې انسټال کړئ. نو راځو ملګرو، ولې تاسو ته داسې انټرفیس یا صفحه راوړي. دلته تاسو ته 2 آپشنه درکوي، یو کویک ټیسټ یو فل ټیسټ. تاسې چې په هر یو باندې اوکې کوئ. صحیح ده. اوس زه راځم خپل د موبایل ټچ چک کوم چې ټچ آیا ټچ یې روغ ده زما د موبایل که خراب ده. دلته په ټول ټچ باندې داسې ګوته پرس ونیسئ او داسې یې پې تېره کړئ. نو ملګرو د ما د موبایل ټچ چې کوم ده هغه روغ ده. اوس راځم دغه سپیکر سو، همدارنګه مایک سو، ایروفون سو، دا ټول تاسې کولی شئ چې چک کړئ د موبایل د سیسټم هره خرابي. اوس زه راځم سپیکر چک کوم. د نیټورک موډ سو او همدارنګه جی پی ایس سو، بلوتوث سو، وای فای، دا ټول تاسې کولی شئ دلته یې چک کړئ. خو زما د موبایل صرف کمره خرابه ده. اوس یې زه چک کوم چې زما د موبایل کمره دا خرابي لري چې کله زه عکس ورباندې اخلم او چارج تر 40% کم شي زما موبایل بندېږي. وینې دغه د خرابي لواره راوښوله چې ستا د موبایل کمره چې کومه ده هغه خرابه ده. نو ملګرو په که زما د کمرې خرابي خو یې راوښوله، نو اوس زه راځم دا نور شیان ورباندې چک کوم. دا همدارنګه فلش سو، د شا کمره سو، د مخ کمره سو. نو دا ډېر زبردسته اپلیکیشن ده. نو که مو ویډیو خوښه سوي له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ او زموږ یوټیوب چینل او همدارنګه زموږ د فیسبوک پیج سره لایک کړئ. مننه له ویډیو کتلو.